اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پښتنو ورونو خويندو تاسو ښکاری چې د یو پښتون ګوند هم په آئین کې په ښکاره توګه دا خبره نه ده لیکلې او نه یو پښتون مشر په ښکاره په جار دا خبره کړې ده چې د نړیوال دستور مطابق په پښتنه خاوره اولنې حق د پښتو او پښتون دی. افسوس د نورو قومونو خاوره د هغوی خپله خاوره ده او د پښتون قوم خاوره د ټولو قومونو شاملات ولې پښتنو ورونو خویندو مخکې به څه کوو، څنګه به پښتانه چې کوم ګوندونه دي، پښتانه چې کوم مشران دي، هغوی به څنګه مجبورو چې بجار دا غږ پورته کړي چې د نړیوال دستور مطابق په پښتنه خاوره اولنې حق د پښتو او پښتون دی. ځکه چې نور دا خبره د برداشت نه بار ده چې پښتون او پښتو دی په خپله خاوره لکه د پردو ژوند کوي. په نورو قومونو خاوره خو پردی د زمونږ پښتو دویم دریم درجې ژوند خو مونږ کوو، خو په خپله خاوره هم چې دی نو زمونږ دا حل دی چې د دویمې درجې د دریمې درجې مونږ ژوند کوو. زمونږ په وسایلو زمونږ اولنې حق نشته دی، زمونږ په خاوره زمونږ په هر څه باندې چې دی زمونږ اولنې حق نه دی ثابت. نو پښتنو خویندو اوس دې ته غور کول پکار دی چې څنګه به مونږه پښتانه ګوندونه او پښتانه مشران چې دی دې خبرې ته مجبورو چې په جار دا غږ پورته کړي چې په پښتنه خاوره د عالمي دستور مطابق اولنې حق د پښتو او پښتون دی.